ستړي مه شئ، په خیر راغلی ملګرو. دې نه مخکې چې موږ شروع وکړو نو زه تاسو نه بخښنه غواړم چې ډېر وخت پس زه چې دې ویډیو جوړوم، او دا ځکه چې مصروفیات لږ ډېر شوي وو. نو اوس ښه ده چې ما هر څه چې دی لږ هینډل کړي مې دي، نو هر څه واپس د کنټرول لاندې راغلي دي. دغه یو ګوډ نیوز دی. نو اوس چې دی راتلونکي ورځو کې به ډېر ویډیوګانې انشاءالله زه جوړوم او هغه به پوسټ کوم. نو دا چې دی د جاوا سکرپټ 12مه ویډیو ده، او په دې کې به موږ د پیرنټ نوټس او چایلډ نوټس په باره کې خبرې کوو. تیرې ویډیو کې موږ د ډوم په باره کې خبرې کړې وې، نو هماغه ټاپک به چې دی په دې ویډیو کې موږ مخې ته وړو. او راځه چې بیا شروع کړو. شروع نه چې موږ کوم کلچر روان کړی دی د یو نوي فایل جوړولو ارې نوي ویډیو سره موږ به دا جوړ کړو، او دې ځای کې به موږ ولیکو چې چایلډ and parent.js. تاسو ته به ښکاري چې د چایلډ او پیرنټ نه هم تاسو به پته لګي. چایلډ یعنی ماشوم، بچه، او پیرنټ یعنی مور او پلار. صحیح ده. دلته زموږ دغه دی، دا زموږ د HTML دی، او دا چې دی زموږ ډېر په کار راځي HTML. دې کې د HTML چې موږ رن کوو دا به صحیح څه راکوي موږ سره. دا موږ سره هیډینګ دی او پیراګراف دی، سمپل لوجیک دی که نه. دا چل به وکړم دلته زه چې دی دلته چې دی زه دلته به ولیکم پیرنټ چایلډ پیرنټ. دغه شو. دا به څه وکړم، دا به کمنټ آوټ کړم. دا مې ځکه وکړو چې زموږ دا HTML فایل چې دی د جاوا سکرپټ فایل چې دا چې دی زموږ index.html سره لینک شي. کنسول نه به خامخا شروع کوو چې console.log، او موږ چې دی ډاکومنټ اخلو. صحیح خبره، document.body او first child. دا چې اوس موږ دلته راولو او دلته موږ وګورو فرست چایلډ چې دی موږ ته ټیکس یادوي. فرست چایلډ موږ ته څه پکار چې څه شی راکړي. دلته خو چې موږ وګورو چې دا بوډي ده او د دې فرست چایلډ چې دی دا H1 دی، خو هلته موږ له دې چې دی ټیکسټ راکړو، ټیکسټ نوډ یې راکړو. اوس چې دی ټیکسټ نوډ ولې راکوي؟ دا ځکه چې دې ځای نه واخله دې ځای پورې چې دی دا کم ګیپ چې دی دا اصل کې ټیکسټ نوډ دی، دا د منې نوډ را نه راکوي. د دې دننه چې دا د بوډي دننه چې څه شی دي دې ته موږ چایلډ نوډس هم ویلی شو. لکه که دې ځای کې موږ ولیکو هلو، نو دلته چې دی ټیکسټ راځي په دې دغه کې خامخا که نه، دا دونه نوې خبره نه ده. نو دا چې دی همدغه شی رانیوي که نه وایي چې دا ټیکسټ نوډ رانیوي، خو موږ اصل کې مطلب دا و چې موږ دا اولنی چایلډ راونیسو. نو دا به بیا موږ داسې کوو. نو دا چې اوس ما دلته راوستو، ما دلته هغه ګیپ ختم کړو، ټیکسټ نوډ چې دی ما ختم کړو. دلته اوس چې موږ راشو نو موږ ته چې دی موږ ته اولنی چایلډ چې دی هغه زموږ H1 ټیک دی. صحیح ده. اوس چې زه دلته نور مخکته راځم او دې ځای کې زه ولیکم چایلډ نوډس، نو دا به موږ ته څه راکوي؟ دا به موږ ته خامخا ټول یو نوډ لیست راکوي، او په دې کې به موږ ګورو چې د هغې نه ښکته چې کوم څونه چلډرن دي، کوم څونه نوټس دي، هغه ټول راکوي. لکه H1 راکوي، ټیکسټ راکوي، پیراګراف بیا ټیکسټ بیا دا ټیکسټ پکې ډېر ځکه راځي ځکه چې موږ خپل دې ځای کې وګورو. نو دې نه پس هم چې دی یو ګیپ دی، دا ګیپ دا هم چې دی یو ټیکسټ نوټ دی. دې نه بعد دا هم چې دی یو ټیکسټ نوټ دی دې ځای پورې که نه، او دې ځای پورې هم یو ټیکسټ نوټ دی، او دا چې دی واپس بیا یو کمنټ نوټ دی. نو دا ټول چې دی دا د موږ ته د نوډ لیست چایلډ نوډس کې دننه راکوي. صحیح ده. نو اوس که موږ دې خوا یو بل هم دی، لکه دې ځای کې اوس موږ وکتو چې د اخرنی چې دی ټیکسټ دی، او دا شانته ډېر ایزي دی. واپس بیا چې موږ لاست چایلډ ورکړو نو لاست چایلډ به موږ ته خامخا دې سکرپټ راکوي. سمه ده. نو دا خو شو، دا خو د چلډرن اکسس کول. اوس دلته چلډرن نه راته یو بل هم رایاد شو. په دې ځای کې اوس موږ سره چلډرن هم شته دی. چلډرن په دې کې موږ وګورو، دې کې موږ سره یو HTML کلیکشن راځي، او په دې کې چې څونه چلډرن وي هغې کې هغه موږ ته ښکاري. نو او دا چې دی دا یو HTML کلیکشن دی،
او دینه مخکې موږ سره دا نوډ لیست چې دی دا یو نوډ لیست دی او دا داسې د ارې په شان ښکاري او تاسو به دا فکر کوئ چې دا چونکې د ارې په شان دی موږ په دې باندې د ارې میتھډ چې دی هغه اپلای کولی شو خو داسې موږ نشو کولی ځکه چې دا ارې لیست نه دی دا ارې نه دی دا نوډ لیست دی خو موږ کولی شو چې دینه ارې جوړ کړو موږ به داسې چلو کوو د دغې لپاره چونکې موږ چې دی ډاکومنټ موږ به ولې چلو کوو لیټ ارې داسې به وکړو چې array dot of د څه شي دغه جوړو موږ document dot child nodes ول دا به موږ راواخلو control c control v دا چې د موږ راواخیستو دا موږ ولې راواخیستو ځکه چې موږ غواړو چې د دې نوډ لیست نه چې د موږ یو array list جوړ کړو دا موږ دغه شان ته وکړو او اوس چې دی موږ console dot log array کړو اوس موږ دلته راشو دلته چې موږ ته دا نوډ لیست چې اوس کوم راغلی دی دا چې دی اوس اصل کې یو ارې ده اوس په دې باندې موږ چې دی د ارې میتھډ چې دی هغه موږ په دې باندې اپلای کولی شو دنه بعد به اوس موږ لاړ شو د پیرنټ طرف ته پیرنټ اوس پیرنټ موږ څنګه اکسس کولی شو موږ سره چې دی زه به بیا یو ځل دا چایلډ نوډس راواخلم او دا به د چلو کوم دا به چې دی let a is this دا چې دی ما چې دی په دې a کې مې دا وکړو بلکې داسې چل به وکړم چې دلته به ولیکم first element first child موږ ته معلوم دی هغه چې دی یو first child څه شی دی first child موږ سره یو heading دی نو دا چې دی heading دی موږ به د چلو کو console dot log او a dot parent node موږ ته چې دی د parent node پکار دی parent node چې دی هغه موږ ته اوس دا اکسس کوي او هغه چې دی body ده د دې document body dot first child د first child component چې دی هغه body ده راځي چې موږ دلته اوس کنفرم کوو دا دی h1 موږ هم دا کتو که نه دا موږ سره دی فرست چارټ چې دی موږ سره h1 دی او h1 چې دی د هغې پیرنټ چې دی هغه بوډي ده اوس دلته یو دوه خبرې کېدی شي زه به ته چلو کوم دې ځای کې به ولیکم پیرنټ الیمنټ او پیرنټ نوډ کې څه فرق دی اوس دا به موږ دلته وګورو پام مو وکړو چې بوډي او بوډي دواړه چې دی سیم ریزلټ موږ ته راکوي خو ډیفرنس دی کې دا دی چې نوټ خو څه هم کېدی شي که نه ټیکسټ نوټ کېدی شي کمنټ نوټ کېدی شي واپس الیمنټ هم واپس نوټ کېدی شي خو دا الیمنټ چې دی دا به سپیسیفیک الیمنټ ته ګوري دا چې دی ټیکسټ یا کمنټ وغیره ته به نه ګوري دا چې بالکل ایچ ټي ایم ایل الیمنټ وي هم هغه به دا ګوري نو په دې نوټ کې موږ سره ډېر زیات پوسیبلیټیز وي بیخي هر څه چې دی دا چې دی ټریک کولی شي او دا سپیسیفیکلی الیمنټ ته ګوري زه دلته راشم یو ځل بیا او دلته وګورم چې موږ که نور څه هم هینډل کولی شو بوډي نه علاوه دا خو میتھډس او دا خو بیخي ډېر زیات شی نه دي ټول به موږ نه هینډل کوو خو ټول نه موسټ امپورټنټس کوم چې موږ یوز کوو هغه به موږ چې د راتلونکي ویډیوز کې دا وکړو دلته تاسو وینئ فرست چارټ الیمنټ دا د دې په شان ته دی لکه ته چې فرست چایلډ هم کولی شي فرست الیمنټ چایلډ نو په دې کې به خامخا هم چې دی چې دی څه شی دي دا ټول چې دی موږ فلحال داسې کوو اخرنی ریزلټ ته به وګورو دا هم چې دی موږ ته h1 نه کوي نو دا هم چې دی سپیسیفیکلی به الیمنټ ته ګوري نو کو زه اوس یو منټ ولې چې د چلډرن چې دی موږ سره دا راځي نه نوټس موږ ته نوټس پکار دي دا چلو کو دام چې دی ختم کو او دلته راشو موږ سره چې دی اولنی چې دی موږ سره h1 دی که دا موږ واپس خپل دا html چې دی دا واپس ریفیکټر کو نو موږ ته دلته به فرست نوټ چې دی هغه بس h1 نه دی هغه بس ټیکسټ نوټ دی ځکه چې دا دې کې یو ګیپ راغلی دی دا به موږ دلته وګورو دا دی ټیکسټ که زه وغواړم
تاسو دلته وینئ که نه چې دا 0 باندې چې دی دا ټیکس دی. زه کوشش کوم چې دا 0 په ترو باندې انډیکس په ترو باندې دا زه اکسس کړم که نه. زه به دلته دا چل کوم چې کنسول ډاټ نوډ چې دی د دې 0 دی شي او وګورو چې دا ټیکس راځي که نه راځي. بالکل دا بالکل راځي. نو زما د دې کولو مطلب دا و چې فرست چایلډ او دا خو دونه ډېر زیات شیونه مې خراب کړل، خو دا او دا چې دی یو شی دی. که تاسو body dot first child هم سیم ریزلټ راځي او body dot child nodes د هغې 0 انډیکس دا هم چې دی ټیکس دا چې ما سیو کړی نه دی، دا مې سیو کړی نه دی. هلته چې راشو دواړه ټیکس ریزلټ ورکوي. نو دا دواړه یو شی دي. همدغه شانته سیم موږ چې دی لاست نوټ دپاره هم کولی شو، خو چې دی لاست چایلډ دپاره او بیا به دې کې به ماته داسې چل کولی چې ډاکومنټ ډاټ بوډي ډاکومنټ چایلډ نوټس ډاټ لینث ماینس 1 دا به یې که لږ زه لږ دې ځای کې به یو سپیس ورکړم، دې ځای کې به یو انټر ورکړم چې دا لږ صفا ښکاري. نو د ډاکومنټ دا لاین کوډ او دا 2 لاین کوډ دا هم چې دی و سیم دی، ځکه اوس به وګورو چې دا دواړه چې دی سیم موږ ته ریزلټ راکوي. او دا لغونه کې کمپلیکس ځکه ښکاري ځکه چې په دې کې هم موږ د چایلډ نوټس انډیکس ته راغللو. انډیکس کې موږ بیا وایو چې ماته د چایلډ نوټس کم لینث چې دی د هغې -1 نه پورې چې دی -1 یعنی لاست ایلیمنٹ. دا -1 موږ پکې ځکه لګولي ځکه چې انډیکس د 0 نه شروع کېږي او د هغې 0 نه شروع کېږي، نو موږ ته او لینث چې دی د 1 نه شروع کېږي. نو موږ ته د اخرني انډیکس ته رارسېدو دپاره چې دی موږ به لینث -1 وکړو چې موږ د انډیکس په حساب کتاب باندې راشو. خو دې ته به موږ بیا په توجه کې به دا خبره نیوو په ذهن کې چې دا فرست چایلډ چې کله موږ یوز کوو دا صرف فرست چایلډ رانیوي، او چې موږ داسې انډیکس کې چې 0 ورکړو دا هم فرست چایلډ رانیوي. خو که موږ انډیکس کې به بل هم ورکوو نو دا مطلب دا کیدای شي لږ بیا سلو وي. که موږ ته فرست چایلډ پکار وي نو پکار چې موږ صرف دا یوز کوو، که لاست چایلډ پکار وي نو پکار چې موږ صرف دا یوز کوو. نورې طریقې هم شته دی خو دا به بیا لږ ډېر کتل کوي که نه، لږ ټایم به پکې لګوي. نو دغه شیونه چې دی په ذهن کې پکار دی. دا ویډیو چې دی پای ته راورسېدله، زه تاسو نه ډېره مننه کوم چې دې ویډیو ته راغلی او زه به تاسو ډېر ژر په راتلونکي ویډیو کې وینم. د خدای په امان.